بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې پر پیشنمي مې ډوډۍ وخوړله، خوله مې نه پرې بیده شولم چې راکښېنستم د ډوډۍ اثرات مې په خوله کې وله، نو په دې سره روژه ماته ده او که نه ده ماته؟ علامه مفتي رشید احمد لودیانوي رحمه الله په خپله فتاوا احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 453 هغه لیکلي دي که چیرې یو سړی پیشنمي وکړي خوله یې نه یې پرېولې او دی راکښېني په خوله کې د ډوډۍ اثرات یې، که چیرې د ده په غاښو کې بنده ډوډۍ د یو چنې د مقدار برابر، چنه هغه نخود ته وایي چې کومه تور خور باندې وي، یعنی ډېر غټ نخود نه یو خوا ایراني نخود اوس راځي چې سړی چې وي چوله ده، نه کوچنی نخود چې کوم دی عام نخود چې کوم دی و دې ته چنه وایي. که د دې مقدار یا د دې څه زیاته د حلق څه شوه سوله نو روژه ماته سوله، صرف قضا پر واجب د کفاره باندې نسته. که چیرې غوښې یا داسې ډوډۍ په غاښو کې په ساه او ستوني ته نه ده شوه سوې او تا برته وغورځوله نو بیا روژه نه ده په ماته. او حضرت مفتي صاحب لیکي چې په کار دا ده چې د فساد صوم د خطرې څخه، یعنې د روژې د ماتولو د خطرې د وجې څخه په کار دا ده چې سړی پیشنمي وکړي، خوله کلکه پرېوي په بروش باندې، په مسواک باندې، دا یا هغه چې کوم کچرې په غاښو کې فساد دا ټولې راوباسي، دا به ډېره بهتره وي. احتیاط په دې کې ډېر دی. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 122. والسلام.